د لوی بخونکي رب په سپېڅل نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو سلامونه ستړي مه شئ د ژور لید خپرونې ته موزه خیبر الکوزی هرکلی کوم په ژور لید خپرونه کې پر دې موضوع بحث لرو چې د امریکایي پوځ د مرکزي قماندانۍ پخوانی قماندان فرانک ماکینزي وایي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د دې لامل شو چې القاعده او نورې ترهګرې ډلې په دې هیواد کې بیا راپورته شي او ځان جوړ کړي. ماکینزي زیاتوي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اوس د وضعیت څارنه ورته ستونزمنه شوې او کابل کې د القاعده د مشر حضور په دې معنا ده چې طالبان دې ډلې ته امن ځای ورکړی دی څو ځان بیا پیاوړی کړي. بلخوا د اسلامي امارت بیا وایي کابل کې د القاعده د مشر وژل کېدو ادعا په اړه څېړنې روانې دي خو د نړۍ ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې چاته اجازه نه ورکوي تر څو افغان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې وکارول شي. اخوا برېټانیا وایي افغانستان کې مو 20 کلن ماموریت په ناکامۍ پای ته ورسوه. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بن والسن وایي چې افغانستان کې تیر 20 کلن ماموریت په ناکامۍ سره پای ته ورسید. وایلس له ډیلی میل ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې افغانستان کې د پوځي ماموریت د پای ته رسولو پر مهال یې داسې افغانستان پرېښود چې دوی ورته کلونه مبارزه وکړه. هغه زیاته کړه چې د ښو موخو لپاره افغانستان ته ورغلي وو. د زرګونه پوځیانو له قربانیو سره سره بیا هم هغه اهدافو خپلو موخو ته ونه رسېدل. دا چې څنګه دغه ډول څرګندونې ترسره کیږي. برېټانیا او امریکا چې افغانستان ته راغلي وو دواړو په سلا په افغانستان باندې برید ترسره شوی. دلته د داعش پر حضور باندې خبرې ترسره کیږي. ځینې هیوادونه بیا امریکا ته ورنوي چې په افغانستان کې د داعش په جوړولو باندې کار دوی پیل کړی دی. اسلامي امارات د داعش حضور او یا هم دلته فعالیت ردوي او وایي چې له منځه تللی دي. ترڅنګ د القاعده پر حضور هم امریکا اندېښنه څرګندوي. پر دې موضوعاتو د بحث لپاره راسره د اسلامي امارات غړی مفتي محمد ناصر حقانی او سیاسي شنونکی او لیکوال واحد فقیري د بحث میلمانه دي. دواړو ته هرکلی وایم ستړي مه شئ. بس له تاسو راپیلو حقاني صاحب راځو دلته د امریکا د پخواني قماندان مکنزي څرګندونو ته. مکنزي وایي چې داعش پر افغانستان کې ګواښ دی او تاسو ویاندویانو یعنې د اسلامي امارات لوړپوړو چارواکو دا ردوي. ولې دغه باور نه رامنځته کیږي؟ علت څه دی؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. تر ټولو مخکې لکوزی صاحب تاسې او ستاسو میلمه او ټولو محترمو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بعدا موږ پوهیږو په دې باندې چې یا ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې تقریبا امریکا په ټولو حالاتو کې هغه که په افغانستان کې د جګړې حالاتو یا د افغانستان د جګړې نه مخکې تقریبا حالتونه موږ وڅېړو او یا هم فعلي چې د افغانستان تقریبا د امریکایي اشغال نه د ازادۍ په درشل کې دی. په ټولو حالتونو کې هغه خپل شومې پلانونه او دسیسې لري چې د هغې جملې څخه یو تقریبا دا چې دوی د داعش په رامنځته کولو کې تقریبا عمده رول درلودلو او د بعضو ملکونو په توسط باندې دوی د داعش څانګه تقریبا ایجاد کړله او په بعضو ملکونو کې د فعالیت زمینه ورته مساعده کړله او حد اقل د هغې پښې تر افغانستان پورې راورسولی او حتی ویل کېدل چې په بعضو تقریبا بالخصوص په مشرقي ولایتونو کې او یا هم په شمالي ولایت جوزجان کې د دوی چورلکې ولې چې له نورو ملکونو نه ترکیې نه او یا هم دغسې نامعلومو ځایونه تقریبا د اختیارو کې راوړل خارجي داعشیان یا د خارجي ملکونو یا هر هغه څوک چې هغه د اروپایي ملکونو نه تقریبا عربي نړۍ ته سر شوي ول هغې تقریبا تللي ول د داعش لیکو ته هغه یې دلته را انتقالول او په دې باندې عملا شواهد او ثبوتونه هم په تیر حکومت کې هم د بعضو خلکو سره موجود ول او نړیوالو بعضو ملکونو سره هم موجود ول. او داعش په افغانستان کې دوی اوس فعلا د داعش د قوت خبره کوي یا په افغانستان کې د داعش د شتون خبره کوي یا د زیادت خبره کوي یا د جلب جذب د زیاتېدو خبره کوي. اول خو دا چې تقریبا دوی اکثره استخباراتي معلومات ناقص وي او له حقیقت لرې وي فقط د فشار یو اعلی سبب ذریعه یې ګرځوي او یا هم بالخصوص په افغانانو کې د ذهن له منځه وړلو یا د هغه انګیزې چې هغه د غیرت او تقریبا او افغان ملت ته تقریبا د مثبت په لور باندې یو انګیزه ورکول کېږي په افغانستان په داخل کې خو دوی هغه مثبت انګیزه غواړي چې منفي طرف ته ویوسي چې هغه تقریبا بیا افغانانو ته دا انګیزه ورکوي چې افغانستان به په یو بله خطرناکه او نه جبرانېدونکې جګړه کې ګیر کېږي چې هغه به د داعش او د امارت ترمنځ جګړه وي خو هېڅکله به داسې ونه شي. د داعش بریدونه که موږ تاسو ورته وګورو دغسې بریدونه پرون په دغه تیره جمعه او شپنجشنبې ورځ هم په بعضو غربي ملکونو کې تقریبا موږ تاسو ولیدل
عملا یعنی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم توهین کوونکی چې یعنی په هغې باندې په داسې یو حال کې حمله کېږي چې یعنی دی غاړې مطبوعاتو ته یو څه وړاندې کړي تقریبا یعنی هغه نوم یې لا یاد رانه وتلو نو دا خو امکان نه لري چې په هغې ځای کې مستقیم دی ورباندې حمله کېږي نو دلته به هم افغانستان دی تقریبا 43 کاله په دې ځای کې جګړې تېرې شوي دي او 43 کاله دلته په هر کور کې د هر که درته وایم نر او ښځې اذهان تقریبا په جګړو کې رالوي شوي په جګړو کې د هغې تربیه شوي او د جګړې هغه یوه انګیزه یې اخیستې ده نو په دې لحاظ باندې خامخا دلته به مشکلات موجود وي لږ ډېر خو داسې لکه څنګه چې داعش د امریکا لخوا لوی ښودل کېږي هېڅکله دغسې نه ده او نه هم داعش دومره قدرت لري چې د امارت تر حاکمیت او تر سلطې لاندې دی په افغانستان کې دوی ځای پیدا کړي او یا د دوی دلته جلب جذب ولري او یا د هم دوی دلته د افرادو د ټریننګ مرکزونه ولري او یا د هم د امارت مقابل کې دوی یوه جبهې جګړه پیل کړي هېڅکله نه داعش دا توان لري او نه به دا توان پیدا کی او نه هم د امریکې دغه دعوا تر یعنی رښتینې ده تل امریکې کوشش کړی چې په امارت باندې فشار وارد کړي په دغه یو کال کې موږ تاسو وینو عملا یو مثال پر مثال په کابل باندې د برید حمله وه چې دوی په دې حملې سره بغیر له دې نه چې په امارت باندې فشار وارد کړي نور یې هېڅ لاسته رانه وړل دوی د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو چې دوی د القاعده شبکې د شیخ ایمن الظواهري تقریبا د هغې د په شهادت رسولو دعوا یې وکړله خو روسیې پرون عملا د امریکا ته د یو پیغور په ډول باندې ویل چې ستاسې په نیت او ستاسې په اهدافو باندې موږ شک لرو په دې لحاظ باندې چې په افغانستان کې تاسو کومه حمله وکوله یا برید مو وکولو اول دا چې که چېرته تاسو شواهد لرئ نړۍ ته یې وړاندې کړئ حد اقل هغه نړۍ ته نه چې د دوی د سترګو لوېدلې ده لکه افغانستان غوندې یا پاکستان غوندې ملکونه دغسې رقیب او سیالو ملکونو ته لکه روسیه چین جاپان او دغسې تقریبا نور ملکونه چې د امریکې یا د ناټو شمولیت لري تقریبا او د امریکې سره په بعضو حالونو کې لکه فرانسه غوندې هغې ته د شواهد وړاندې کړي چې هو موږ په افغانستان کې حمله وکوله دغه شواهد دغه د ایمان الظاهري پر مثال د وژل کېدو دلایل یا دلیل یا هم یو ثبوت خو هېڅکله دوی تر اوسه پورې ونه شوی کولی چې پر مثال ثبوت وړاندې کړي نو په دې لحاظ باندې امریکا تل کوشش کوي یا داعش بهانه کوي چې داعش په افغانستان کې پر مثال د زیادت په حال کې دی یا د تقریبا نفوذ په حالت کې دی او یا هم لکه دغسې حملو باندې او یا هم پر مثال د پیسو د کنګل د لارې په توسط باندې په امارات باندې فشار راوړي خو هېڅکله به امریکا په خپلو شومو پلانونو کې کامیابه نه شي او نه هم تر اوسه پورې کامیابه شوي او نه به هم یوه خبره باید په ډاګه ووایم چې اسلامي امارت کله چې 20 کاله د نړۍ د لر او بر له حشرګړو اجرتي صلیبي قاتلینو سره جګړه وکړه یعنی په دې باندې باید یقین ولرو چې یوازې داعش چې پر مثال هغه د منحرفې عقیدې په توسط باندې دوی روزل شوي دي هېڅ کله نشي کولی چې داعش په افغانستان کې دغسې پر مثال یو کلی حد اقل په تسلط کې دی واغلي د امارت د کسانو نه د امارت په شتون او د امارت تر حاکمیت او سلطې لاندې هېڅ کله دا امکان نه لري چون د امارت مفکوره د امارت د هر فرد مفکوره دا ده چې داعش ته او امریکایي ته په یو نظر باندې ګوري چون مکنزي وایي چې د الظواهري شتون دا ثابتوي چې اسلامي امارت دې ډلې ته دلته ځای ورکړی دی او د یې ساتي چې ځان تقویه کړي اول خو دا چې د دوی د حملې ثبوت تر اوسه پورې نه ده شوی بیا چې دوی دا دعوه کوي چې الظواهري ته ځای ورکول په افغانستان کې دا زمینه کوي چې پر مثال لکه نور څنګه شبهات چې دوی واردوي دوی دغه شبهه اصلا باطله ده دغه شبهې لپاره کوم دلیل نشته دی موږ انسانان یو عقل لرو منطق لرو فکر لرو بیا افغانان یو افغانان په جګړه کې روزل شوي په جګړه کې لوی شوي خلک دي تقریبا یعنی هر فرد په دې باندې پوهېږي چې افغانستان کې تقریبا اوس هر فرد په دې باندې پوهېدلو چې په دې 20 کاله کې حق او باطل ټول تور او سپینې سره پیژندل نو بیا هم د امریکې په دغه شبهاتو باندې دی هېڅکله نه اشتباه کېږي او نه دوکه کېږي او نه هم د امریکې دغه بهانه یا دغه شبهه چې دوی واردوي حد اقل د خپلو ملکونو د خانه دغه اروپایي ملکونو او یا هم د ابرقدرتونو له خانه هم نه تاییدېږي نو موږ یې ولې تایید کړو هېڅکله عملا په دې ځای کې نه تقریبا داعش دلته شتون لري او نه هم پر مثال لکه دوی چې دعوه کوي چې ایمن الظواهري ته په ورکړې سره امارت وښودله چې پر مثال تاسو وایئ شتون نه لري قانع صاحب اسلامي امارت تر ډېره چې عملیات ترسره کوي د داعش په نوم ترسره کوي تر څنګ که چېرته چاودنې هم ترسره کیږي که موږ بیلګه راواخلو د رحیم الله حقاني د وژل کېدو پیښه همداسې نورې په بالخصوص په زموږ په شیعه ورونو باندې په هغې باندې چاودنې ترسره کیږي د ښکاره بیلګې دي څنګه نشته دا بیلګې دغه بیا په چا واړو داعش حمله هم اخلي الکوزی صاحب داسې ده چې په کله چې استخباراتي لوبې په سیمو او هیوادونو کې فیل شي موږ دا منو چې افغانستان کې به پر مثال استخبارات د سیمې او نړۍ تقریبا یوې بلې تقریبا معدومې او مجهولې جګړې ته لاره هواروي
چې هغه د فرقه‌ایي جګړې ورته وایي، مذهبي فرقه‌ایي جګړې ورته وایي. مونږ ولیدل عملاً په پاکستان کې مذهبي تقریبا فرقه‌ایي جګړې یو وخت کې ډېرې زیاتې تقریبا په جوش باندې راغلې وې. خو بیا هم موږ وایو چې په افغانستان کې دغه جګړې چې وي دغه رقم پر مثال لکه د شیخ صاحب شهادت، یعنی اول خدای چې پر مثال شیخ صاحب د الله رب العزت شهادت قبول کړ، خو شیخ صاحب تل هغه څوک و چې د باطلو ډلو تقریبا بطلان ملت او افغانانو او مسلمانانو ته ثابت کړی و. دا چې پر مثال د چا له خانه په شهادت باندې رسیږي، خو عملا په دې رقم پیښې یعنی شاید دا شاذ او نادرې وي. دې په خاطر باندې نادرې وي چې پر مثال یو کس په ډېره درغلۍ باندې، یو کس په ډېر رد و جعل باندې پر مثال ته یو کس پورې ځان رسوي، هغه هم د دې په خاطر باندې چې تر څو د هغه حق خوله پټه کړي د دوی د باطلې عقیدې او مفکورې او فرقې په مقابل کې. داسې ځایونه په بعض ځایونو کې امکان ولري چې ودې شي، خو ډېرې شاذې او نادرې وي، یعنې ډېرې کمې وي په دې لحاظ باندې. د شیخ صاحب او نورو دغسې کوم موضوعات چې کېږي بعض ځایو کې شاید چې دا د بعضو افرادو په نسبت باندې پر مثال لکه بعض ساحو کې د نورې پر مثال د بغاوت په نوم باندې چې کومه ډله ده که کوم ځای کې انفجار یا بل شی وکوي نو بیا یې پړه یا داعش په غاړه باندې واچوي یا یې داعش واخلي. دلته دا موضوعات د دې په خاطر باندې چې دوی هلته پر مثال د داعش د بعضو مطبوعاتي کسانو سره لاس یو کړی وي او دوی غواړي چې پر مثال خودنمایي وکړي په دې ځای کې ځان لوی وښیي او په افغانستان کې پر مثال د خپل حضور شتون خلکو ته ثابت کا او خلکو په توسط باندې موږ ولیدل عملا تقریبا د آلمان او د نورو کیمپونو نه تقریبا په افغانستان کې د مقاومت لپاره یا د بغاوت لپاره دوی ته د جګړې زمینه مساعدله او د دوی هغه مخکینی تقریبا د تیرو 20 کلونو عکسونه او مطبوعاتي او فرهنګي تقریبا شیان هغه دوی په اوسنۍ جګړه کې استفاده کوي. پر مثال 20 کاله مخکې چې پر مثال د حکومت په وخت کې دوی دغه بعضو وبوایم چې منفورو چهرو، هغه چهرو چې هغې په وطن کې اجرتي قاتلان ورته ویل کېدل، یا هم لکه دلته په کابل کې چې کوم زورواکان ول چې هغه مافیایي ډلې وي، مافیایي کړۍ وي، پر مثال دلته خپل هغه باد چلولو، خپل چور او چپاولي کولو، د خلکو نه پر مثال جزیه اخیستله، د هغې هغه مخکینی کارنامې چې دي هغه په اوس وختو کې انټرنیټ ته وړاندې کوي چې دغه د عملا هغه هلته حضور لري او در حال کې هیڅ شی نشته دي، نه د مقاومت په نوم باندې دلته تقریبا شی شته. تاسو ورشئ په ټول پنجشیر کې پر مثال یا په اندراب کې یا نورو ځایونو کې چې کومې دعوه کوي چې دوی پر مثال په دې ځای کې جګړه وشو، په دې ځای کې د کمینو وهل شو، داسې وشول، په هماغه ځای کې به هیڅ شی نه وي. دوی تقریبا په عمل وختو کې تښتېدلي دي داعشیان، د داعش افراد چې کله امارت افغانستان ته راغی، صحیح ده چې د تیر حکومت په نظام کې دوی دلته شتون درلودو، د تیر حکومت تر سیوري لاندې ژوند کولو، د تیر حکومت د افرادو لخوا دوی د امارت په مقابل کې شمال او مشرقي ته په موټرو تیارو کې لېږدول کېدل یا وړل کېدل. دا خبره تقریبا موږ نه عملا ظاهر قدیر تقریبا ډېرو شواهدو ثبوتونو سره وکوله. یا په جوزجان کې پر مثال موږ تاسو ول دغه ځای راپورته کړل، نورستان ته به نورستان به راپورته کړل، غزني ته به تاسو خپل تاسو سره دا ثبوت شته؟ امارت عملا ورسره په جګړه کې و، په هغې ځای کې چې کله به ښکته کړل سبب ورسره جګړه و، یو څو ورځې به جګړه و، ختم به یې کړل عملا. یعنې موږ تاسو تقریبا داسې شواهد شته دي چې پر مثال د ننګرهار یا د لغمان کې یا په کونړونو نورستان کې راوړل شوي دي، پر مثال په یو غره کې ښکته شوي دي، په هغې ځای کې څنګه مجاهدین یا د امارت کسان ورباندې خبر شوي دي، جګړې ورباندې پیل کړې، سبا شپه تیارې راغلي دي، هغه یې پورته کړي دي. علت څه ځکه د داعش او تقریبا که ستاسو شعار چې مخکې د اسلامي اماراتو هم دا شعار معنی یو شعار مخته ځي، البته د خلافت څه ستاسو ترمنځ ستاسو د داعش خلافت اصلا د دوی دعوه دروغجنه ده. امریکایانو چې کله په افغانستان کې آخرینی حربه چې اربکیان ورته ویل کېدل هغه یې وکارول. کله چې اربکیان ناکام شول نو دوی امریکایانو تقریبا په دې کې یو کس و نوم یې نه راځي، تقریبا د امریکایانو بالخصوص چې داخلي حلقې لکه اتمر غوندې او نبیل غوندې دا خلک ورسره شریک ول. دوی داسې پلان وکولو چې دا خلک د خپلې مفکورې او عقیدې په نوم او د هغې د عقیدې په نوم درلودونکو خلکو باندې ووهو چې هغه داعشیان ول چې پر مثال عملا د ثبوتونه موجود ول چې له کابل نه تشکیلات کېدل ننګرهار ته، له کابل نه تشکیلات کېدل جوزجان ته، یعنی د حکومت په کاسټرو کې کېدل، حکومت کسانو رسول په دې لحاظ باندې. خو کله چې امریکایانو پر مثال د اربکیانو پروژه ناکامه شوله، دوی د داعشیانو پروژه په کار باندې واچوله چې د داعشیانو پروژه هم د حکومت په وخت کې حکومت په دې ځای کې قایم و، امریکایان موجود ول، د امارت له خوا نه د داعشیانو پروژه هم تقریبا بسترۍ ور ټوله کړله. نو په دې لحاظ باندې اوس چې څوک دعوه کوي چې په افغانستان کې داعشیان یا بل هیڅ داسې څوک نشته دی او داسې کومې ناشازې معاملې کې هغه په هر ملک کې معمول دی. راځو او فقیري صاحب تاسو ته مکنزي وایي چې پر افغانستان کې داعش ډله پیاوړې شوې ده او ترڅنګ د الظواهري وژل کېدو ته هم اشاره لري او وایي چې دا دواړه دلته اوس د رشد په حال کې دي.
خو قاني صاحب وایي چې نه دلته هیڅ ډله شتون نه لري او نه به پیدا شي. ستاسو نظر څه دی؟ الکوزی صاحب تاسو ته قاني صاحب ته او ستاسو درنو مینوالو او لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. مننه. یعنی په امریکا کې اوس د افغانستان څخه د راوتلو کلیزه لمانځل کیږي یا پر کلیزه باندې خبرې کیږي او دا د امریکا په مطبوعاتو کې یو موضوع ده. عموما دغه د امریکایي پخواني پوځیان هغه چې په دغه مسله کې ښکیل وو او اوس زیاتره متقاعد دي، د امریکا د جنگي ماشین اوس غړي دي، په شرکتونو کې په جنگي شرکتونو کې لوی مقامونه لري، ډبل معاشونه اخلي. هغوی عموما د بایدن د وهلو دپاره، د بایدن د تضعیفولو دپاره دغه مسله راپورته کوي چې که موږ د افغانستان څخه نه وای راوتلي، که موږ هلته یو څه قواوې پرې ایښې وای، افغانستان به دغه حالت ته نه وای رسېدلی، افغانستان پخوانی رژیم به سقوط نه وای کړی او غني به تر اوسه پورې په ار کې ناست وای. موږ کولی سوای چې خپل حضور هلته تقریبا په 2,500 عسکرو وساتو، یعنی که 2,500 یا 2,000 عسکر مو په بګرام کې ساتلی وای، موږ کولی سوای چې غني هم وساتو او خپل حضور هم هلته وساتو او دغه جهاني فضیحت چې موږ ته راواوښتی، دغه جهاني رسوایي چې موږ ته راواوښتله چې 50 سرببرو افغانانو دغه غټه مقتدره امریکا پسې راواخیستله او فرار ته یې مجبوره کړله، دغه فضیحت سره به هم نه وای مخامخ سوي. مګر په مقابل کې د بایدن د ټیم استدلال دا دی چې په افغانستان کې زموږ حضور عبث وو، موږ هلته کوم استراتیژیک ګټې نه لرو، په امریکا هلته استراتیژیک ګټې نه لري او موږ کولی سو چې خپل ځینې اهداف لکه د امنیتي اهداف چې دوی ورته وایي اوور د هرایزن یا د یو بل ملک څخه په دغسې ډرون حملې لکه دغه لوی تروریست الظواهري چې ووژي، دغسې په دغه رقم هم موږ په کابل کې کولی شو خپل عملیات وکړو او که چیرې ترورستان بیا که دا القاعده وي، که چیرې دا نور وي، هلته یې سر راغورځي او زموږ پر ضد باندې کومه دسیسه وکړي. موږ د دې قابلیت لرو چې هغه ووژنو او ښه مثال یې د الظواهري وژل دي په کابل کې په شیرپور کې. دوی عموما دغه استدلال کوي چې موږ ګټه وکړله، موږ خپل ډېر قواوې هم د افغانستان راویستلې، تلفات نه لرو، پخوا به مو تقریبا دغه د کاله 45-50 میلیارډ ډالر مصرف کوي، اوس په یو دوه راکټونه وغورځو، د الظواهري په برنډه کې ناست یې هلته یې مکوټ کړو. دغسې یعنې دوی دغسې استدلال کوي. او بل زه فکر کوم چې د امریکایي بل فقیري صاحب ظواهري وایي چې اوس زمونږ پلټنه سخته شوې ده، اما بیا هلته د پینټاګون سیاسي مرستیال بیا وایي چې موږ اوس هم کولی شو چې په هر وخت او په هره سیانه کې خپل هغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړو او په افغانستان کې د ترهګرو مخه ونیسو. الکوزی صاحب په دې کې شک نشته چې امریکا اوس هغه استخبارات نه لري چې پخوا یې درلوده، ځکه هغه وخت دوی هلته موجود وه، د دوی استخبارات موجود وه، د CIA غړي موجود وه، په څو ځای کې غټې اډې درلودې او کولی شوی چې پر ټولې منطقې باندې ترصد وکړي، څار وکړي. اوس هغه امکانات نشته، یعنی واقعا هم. او بل کولی شي د خپلو جاسوسانو د طریقه هم شخصي معلومات راټول کړي او خپل NDS چې د افغانستان امنیت هغه هم کولی شي دوی سره ځینې معلومات شریک کړي. اوس هغه شی نشته، یعنی په دې کې شک نشته چې ځینې معلومات کم سوي دي، مګر امریکا بیا هم وایم یو لوی قدرت دی، یو مقتدر قدرت دی او کولی شي د نورو لارو څخه هم استخبارات راټول کړي، مخصوصا د ټکنالوژي باندې دوی کولی شي چې غوږ ونیسي او چاته یو څوک تعقیب کړي، ډرون څخه کار واخلي، دا ټوله. او بل د الظواهري د مرګ په برخه کې بیا هم داسې معلومیږي چې د هغه مرګ پرته له انساید انفارمیشن څخه ناممکن و.
باید ځینې خلکو د هغوی د امریکایانو سره کومک کړی وي، باید ځینې طالبانو ډلو دوی سره کومک کړی وي د CIA سره چې دا سړی مشخصا وښولی چې چیرې و په کوم ځای کې نه. دا پخپله دا ثبوتوي چې امریکا اوس هم هلته منابع لري، استخباراتي منابع لري او کولی شي ځینې عملیات وکړي. نو د امریکایانو د بایدن د حکومت یو استدلال دا دی چې موږ هلته ضرورت نه درلودی چې موږ ډېر خلک ولرو، عسکر ولرو، اډې ولرو. هغه کار موږ کولی شو په ډېر ارزانه او اسانه ډول سره ترسره کړو. دغه د دوی عمده دغه دی استدلال دی چې مګر په دې کې هم یعنې واقعا هم شک نشته چې ځینې ځایونو کې د پخوا په اندازه دغه نه وي، معلومات نشته د پخوا په اندازه، په هغه مقدار باندې نشته، او په دا خاطر هم دا خلک پر د حکومت باندې انتقاد کوي چې هغه معلومات چې پخوا موږ ترلاسه کولی شوی هغه اوس نشو ترلاسه کولی. دغسې یو کشمکش موجود دی. مګر زه فکر کوم چې د امریکایانو نبض ته سړی چې ګوري، د امریکایانو میډیا ته سړی ګوري، زیاتره امریکایان د بایدن سره موافق دي او خوشحاله دي چې د افغانستان څخه راوتل دغه لوی فضیحت، دغه غټ امریکا د یو کوچني ملک سره ځان په جنګ کې اچولی، د هغه څخه خلاصولی. امریکایان په دې خوشحاله دي، مطلق اکثرت خوشحاله دي، او مطلق اکثرت د بایدن د دغه اخلاقي شهامت چې وکړي، واقعا هم یو اخلاقي شهامت چې د امریکې د جنګي ماشین په مقابل کې ودرېدی او ویې ویل چې نه، نور زه نه غواړم چې په افغانستان کې پاتې سي. دا یعنې واقعا هم ډېرو جمهور رئیسانو دا خبرې کړې وې، د ټرمپ څخه نیولې، د اوباما هم دا خبرې کولې چې موږ راووځو، مګر یوه د امریکې د جنګي ماشین په مقابل کې دغسې په زغر د موقف ونه نیوی لکه بایدن چې ونیوی او خپل عسکر راوویستل. په دې مورد کې زه د بایدن قدرداني کوم د دې فیصلې، او دا هم د افغانستان دپاره په خیر ګڼم، هم د امریکې دپاره په خیر ګڼم، او هم د منطقې دپاره په خیر شول چې امریکایي قواوې له افغانستان څخه راووتلې، افغانان په خپله سره پاتې شوله. فقیري صاحب، دلته د داعش پر حضور باندې زیات تمرکز مکنځي کړی دی، وایي چې ممکن د افغانستان ترڅنګ د سیمې هیوادونو او د سیمې هیوادونو نړۍ ته هم ګواښ پېښ کړي، خو حقاني صاحب وایي چې نه، دلته داسې کومه ډله نشته او نه فعالیت ترسره کولی شي. زه فکر کوم چې بالقوه یعنی بالفعل اوس سمدستي زه فکر کوم چې د مکینزي خبرې بابېځه دي، عبث دي، بېځایه دي. زه فکر کوم چې دا شی نشته، داسې لوی خطر موجود نه دی. که څه هم د ده خبرې یعنې څو عمره مخه د روسیې هغه خاص استازي کابلوف هم وویل چې داعش درې چنده سوي دي او تقریبا 4,000 نفره داسې په افغانستان کې موجود دي. یعنې اندېښنه شته، هم زموږ د ګاونډیانو او هم د امریکې هم د غرب د اندېښنه شته چې که چیرې وضعیت دغسې روان په افغانستان کې، یو مشروع حکومت نه وي، یو همشموله حکومت موجود نه وي، د طالبانو دغسې خپل افراطیت ته مخه کړې وي، دغه موضوع وي قرار دا خلک افغانان مخالفت ته ځي، افغانان مخالفت کوي، او دا ځای بیا په یو بل د تروریستانو په میله ځای او په تمځای بدلیږي. یعنې دغه اندېښنه موجوده ده، واقعا هم یو ځای چې ظلم وي، یو ځای چې یو واقعي حکومت نه وي، مشروع حکومت نه وي، یو ځای چې اقتصادي مشکلات وي، خلک ځي مخالفینو ته، او داعش یو ډله ده جوړه ده، دا خلک هغه ناراضه خلک دستي هغې خواته ورځي، دغسې یو دغه تصور موجود دی. نو مګر اوس سمدستي زه فکر کوم چې د دوی ځینې خبرې بابېځه دي او صرف تبلیغاتي جنبه لري. ډېره زیاته مننه فقیري صاحب. درنو لیدونکو، له تاسو هم نړۍ مننه. بحث دوام لري، خو له دمې وروسته بیرته راګرځو. بیا هم تاسو ته هرکلی درنو لیدونکو، د ژورلید خپرونه د خپرونې په دوام خپل میلمه حقاني صاحب ته ورګرځو. حقاني صاحب وایي، فقیري صاحب وایي چې د الظواهري په وژنو کې اسلامي امارت لاس لرلو، او دی چې وژل شوی هم دی په کابل کې وژل شوی. رکوزی صاحب، اول دا چې اسلامي امارت دا موضوع په صریح ټکو سره ردوي، نو دې ته ځای نه پاتې کېږي چې پر مثال د اسلامي امارت افراد دې ورکې په دې کې لاس ولري. نو په دې لحاظ باندې امریکایان او بالخصوص په دې کې زلمی خلیلزاد او جمع د هغې تقریبا دغه خبره زمزمه کوونکي
ډېره هڅه یې دا وي چې په داسې خبرو سره په اسلامي امارت کې یو درز رامنځته کړي، خو په دې باندې د پوه شي تقریبا په تېرو 100 کلونو کې امریکا، جامعه ناټو، جامعه ورسره هغه هیوادونو چې هغوی غوښتل اسلامي امارت حد اقل لکه د پېښور 7 ګوندونه داسې په 7 ګوندونو باندې وویشي، ځکه دوی پوهېدل چې طالبان به یوه ورځ کامیابیږي، لکه مجاهدین چې په تیر کې کامیابېدل مخکې له هغې نه چې کامیاب شي دوی د پېښور د 7 ګوندونو په نامه باندې دوی سره تقسیم کړل. یعنی د دوی په منځ کې دومره تفرقه حتی کړله چې یو ولایت به کله یو چا فتح کړو وبیني د بلې ډلې یا د بل حزب ګوند مجاهدینو به پر مثال یا افرادو به ورباندې په هغې باندې د سلطې کولو قصد کولو، خو هېڅکله په امارت کې دغه شی امکان نه لري، او نه هم د امارت بیا هم د خبره زمزمه کوم چې د امارت ټول افراد چې دي هغه د فکر او عقیدې په بنیاد باندې په دې صف کې سره یو ځای شوي دي او په دې صف کې تقریبا د خدمت کولو په مصدر او هدف باندې مخکې روان دي. او بله خبره یې دغه ده لکه څنګه چې تقریبا مونږ یا د اسلامي امارت افرادو د خپل ځان لپاره قدوه یا نمونه تقریبا لوی ملا صاحب رحمه الله هغه تقریبا یعنی ځان ته پر مثال دی یو قدوي په ډول باندې نیولی دی، نو په دې لحاظ باندې هغه چې خپل حکومت یو فرد یو مسلمان په حیث باندې قربان کړ، نو بیا داسې یو څوک چې په فعلي شرایطو کې پر مثال د اسلامي امارت غړی او هغه بیا د امریکا د استخباراتو سره پر مثال کار کوي، هغې ته د اهداف معلوموي یا د هغې ته پر مثال د هدف او د استخباراتو لپاره کوردینات ورکوي، هیڅکله دا د سړي وجدان او تقریبا یعنی د یو انسان وجدان د خبره نه مني، او دا چې پر مثال استخباراتي کړۍ به موجود وي هغه جدا خبره ده، خو د امارت افراد هیڅکله په دې کې یعنی د عقل نه لرې خبره ده. الکوزی صاحب دا خبره چې څوک یې کوي د همدې په خاطر باندې امارت خو حتی یعنی بیخي رد کړې ده، یعنی رد کړې ده. فکر نه کوئ چې د اسلامي امارت په چوکاټ یا هم د دې په منځ کې هم استخباراتي کړۍ څوک شتون ولري؟ دومره یعنی ردولی هم نشو او په صورت کل کې تاییدولی هم نشو، چون د دې په لحاظ باندې چې اسلامي امارت هغه افراد چې هغې ډیر وخت په امارت کې تیر شوی دی هغه هیڅکله دې صف ته خیانت کوونکي نه دي، او هر هغه څوک چې پر مثال په نیت د استخباراتي کس یا په نیت د بل نیت باندې داخل شوی امکان دی ولري چې پر مثال ورکې وجود ولري، خو په صورت کل کې مونږ ویلی شو چې د اسلامي امارت هغه کلیدي یا کلیدي افرادو کې یا اعضاو د اسلامي امارت کې چې هغې خاص د فکر او د عقیدې په بنیاد باندې دې صف ته جذب شوي دي او تللي دي، هېڅکله پر مثال دوی داسې کار نشي کولی چې د نورو ملکونو د استخباراتو آله دې وګرځېږي او یا د نورو ملکونو د استخباراتو ایجنټان وګرځېږي او نورو ملکونو ته د کار وکوي، چون د دې په خاطر باندې چې اسلامي امارت کې دغسې کسان پر مثال که لږ خلاف ورزي هم کړي نو هغه ډیر زر په هغې صف کې شرمېدلي او له هغې صف نه شړل شوي او یا هم رټل شوي او یا هم خپله ترې وتلي دي، نو په دې لحاظ باندې دغه خبرې تقریبا هېڅکله د قناعت وړ نه امارت ته دي او نه هم افغانانو ته او نه هم د یو مسلمان په حیث باندې یو مسلمان فرد ته دي. بله مکنزي بله خبره دا هم کړې ده چې القاعده ډله طالبانو په کابل کې ساتلي په افغانستان کې ساتي چې دا ډله بیا ځان پیاوړی کړي. اول خو دا چې تقریبا کله چې په 2001 کال کې امریکې په افغانستان باندې یرغل وکړ په همغه وخت کې تقریبا لکه څنګه چې د امارت صفوف سره تیته فرق شول همدغسې د القاعدې صفوف هم سره تقریبا یو خبل خوا تیته فرق شول. مونږ تاسو ولیدل عملا چې پر مثال د القاعدې مشر شیخ اسامه رحمه الله هغه په تقریبا ایبټ آباد کې په هغې ځای کې پر مثال هدف وګرځول شو او څلور مشران په قبایلي سیمو کې په وزیرستانونو کې په تقریبا هغه شول او بعضې څه مشران حتی د ایران سره په سرحد کې یا د زاهدانو یا په نورو ځایونو کې سره ونیول شول او یا هم وسپارل شول امریکې ته یا پاکستان کې بالخصوص په اولو وختونو کې، او دا چې امریکا یا مکنزي پر مثال اوس وختو کې وایي چې په افغانستان کې اسلامي امارت القاعده ساتلي تر څو لویه شي. اول خو دا چې اسلامي امارت د تیرو تجربو څخه د تیرو ترخو تجربو څخه په بیا تجربه اخیستلو سره هېڅکله دا کار نه کوي، او که هر څوک پر مثال دلته د مسلمان په حیث باندې ژوند کوي هغه په هغې کې نه د امریکا کار شته او نه د امریکې او د امارت ترمنځ داسې کوم تړون شته چې مسلمان د افغانستان کې یعنی ژوند نه کوي، هغه یوه جدا مسئله ده. په هغې ځای کې نه اسلامي امارت د امریکې سره منلی او نه هم منلی شي، چون دا موضوع یوه شرعي موضوع ده چې تقریبا اسلامي امارت مشران ټول په همدې باندې پوهېږي او د دوحې یا د قطر مرکچي پلاوی هم ستاسو د دې څخه هدف څه دی حقاني صاحب؟ څنګه ساتل یا څنګه اوسېدل، څنګه ژوند کول؟ ځکه دغسې کسان لکه الظواهري یا هم د دوی نور غړي ځینې په د امریکا او یا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي، هغوی دښمن یادوي. د دغسې خلکو شتون په افغانستان کې فکر نه کوئ چې د اسلامي امارت تر څنګ ټول هیواد او ولس دپاره په خیر نه ده؟ اول خو دا چې
ایمن الله ظواهري تر اوسه پورې لا دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې شتون درلود او که نه، یا په افغانستان کې فعلا حضور چې په د حملې د امریکې د وژلو ادعا کړې وو که نه وو، یوه موضوع. او دویمه موضوع دا چې د قطر یا د دوحې په پریکړه لیک کې واضح ویل شوي چې هلته د ګوندونو یا د نړیوالو تروریستي ډلو چې د امریکا یا د ملل متحد په تور لیست کې یا د غیر منشور په بنا باندې تقریبا په تور لیست کې ټاکل شوي دي. په هغې کسانو کې یو هغه افراد چې پر مثال تیر د جهاد په وخت کې افغانستان ته راغلي دي، او یا هم فامیلونه په دې ځای کې دي دوی نشته دي، پر مثال د هغې ساتل، د هغې ژوند کول په دې ځای کې د افغان په حیث باندې د اسلامي امارت د قوانینو مطابق یا د حکومت د چوکاټ مطابق یا تر چوکاټ لاندې پر مثال ژوند کول په افغانستان کې دا د هیڅ چا په توان کې نشته دي. پر مثال چې د افغانستان نه یې وباسي او یا هم د افغانستان خاوره د چا په ضد باندې استفاده کړي، هغه افراد دلته اما دغه کس ساتل هم دلته په زیان نه ده د افغانستان. یوه موضوع ده چې ایمن الله ظواهري بیا هم وایم چې کله د هغه شتون نه یوازې نه د دغسې کسانو یا ایمن ظواهري نه به تیر شو، ځکه دوی وایي چې د القاعده نور غړي هم په افغانستان کې شته، یا دلته اوس ظواهري خو دوی د وژلو ادعا کړې چې وژل شوی دی. دوی وایي چې القاعده په افغانستان کې ساتل کیږي او طالبان یې ساتي او دوی القاعده غواړي چې د دې څخه ځان دلته به یوه موضوع واضح کړو الکوزی صاحب چې تر څو دغه تشویش یا شکوک د خلکو رفع شي چې که چیرته ایمن الله ظواهري په کابل کې ساتل کیږي هم یا ساتل شوی وي یا ساتل کېدلو، دا د اسلامي امارت د ټول صف په نمایندګۍ باندې هیڅ کله داسې نه دي شوي. البته په فردي شکل باندې یا تا یا ما یا یو بل د اسلامي امارت یا چارواکي یا د اسلامي امارت غیر چارواکي او رعایت یو افغان یو مسلمان په دې ځای کې ساتلی وي، هغه په دې باندې دلالت نه کوي چې دا د اسلامي امارت په دې ځای کې ساتلی وي او اسلامي امارت یې دلته ورته زمینه مساعده کړې وي تر څو د دوی ډله لویه شي په دې ځای کې او بیا امریکا یا نورو ملکونو ته خطر جوړ کړي. اسلامي امارت هېڅکله چاته اجازه نه ورکوي. لکه مخکې مې تاسو ته وویل چې تر څو چې په افغانستان کې اسلامي امارت هیڅ کله به داسې کوم ډلې ته هغه موقع ورنه کړي او نه به که داسې په دې باندې باید پوه شو چې اسلامي امارت په لسو ټوټو باندې هم وویشل شي، بیا هم په افغانستان کې د اسلامي امارت ضد ډلې یا هر هغه ډلې چې هغه نړۍ ته خطر پېښولی شي ځای نشي پیدا کولی. اوس الظواهري نشته، د القاعدې په شاوخوا باندې هغه کېږي، شتون باندې دلته خبرې ترسره کېږي. ستاسو ډاډ څه دی نړۍ ته؟ اول خو دا چې د اسلامي امارت د رسمي ویاندویانو په توسط باندې دا موضوع رد شوي د القاعدې چې نه د القاعدې مشران دلته شتون لري او نه هم د القاعدې افراد او اعضا په افغانستان کې شتون لري. دا تر موږ او تاسې امریکایانو یا خارجیانو ته بهتره معلومیږي چون دوی په دې ځای کې لکه څنګه چې فقیري صاحب ویل چې 20 کاله دوی دلته وخت تیر کړ، یعنی دوی صحوي ایجنټان او خپل نړیوال ایجنټان او خپل تقریبا د ناټو د غړو هیوادونو ایجنټان ټول په دې ځای کې موجود ول. په سر د هغو چې دوی دومره استخباراتي ایجنټان هم لرل او په تخنیکي او درته وایم په ټکنالوژي لحاظ باندې دوی هم مخکې ول، بیا هم دوی په تقریبا 20 کاله کې اسامه او ایمن الله ظواهري په نورو ځایونو کې یا په هغه ځایونو کې چې پر مثال د پاکستان په شمول باندې چې پاکستان هم د پاکستان فضا تقریبا د اوس دوی په اختیار کې ده، د پاکستان ځمکه د دوی په اختیار کې ده، په هغې ځای کې پیدا نشوی کړلی یا نور افراد پر مثال کوم چې وو حد اقل یعنی د کونړ او د نورستان یعنی لکه ډېرې لرې ولسوالۍ د نورستان چې پر مثال وانټوایګل ولسوالۍ تقریبا چې ځنګلي ولسوالۍ ده یا هم دغسې نورې ولسوالۍ د په هغې ځای کې چې د القاعدې بعضې مشران ول دوی هدف وګرځول، په هغې ځای کې د ډرون حملو یا په وزیرستان کې نو چې دوی استخباراتي یا ټکنالوژي تقریبا تر دومره حده پیشرفته وه چې په غرونو یا ځنګلونو کې یا هم په د وزیرستان قبایلي سیمو کې چې غرنیو سیمو کې دوی یو کس په هدف یا ټارګېټ ګرځولی شوی، نو دا خو هېڅکله امکان نشي لرلی چې دوی د یو کس چې پر مثال هغه د په شهري ځایونو کې یا په ښاري سیمو کې پر مثال اوسیږي او هغه د انټرنیټ نه هم استفاده کوي او دوی د خپل هدف په نشي ګرځولی، دا ناممکنه ده. نو په دې لحاظ باندې په افغانستان کې هېڅکله داسې کوم شی نشته څه چې دوی وایي. ډېر زیاته مننه. فقیري صاحب راځو تاسو ته. دلته د بریټانیا بهرنیو چارو وزیر هم څرګندونې کړې، بیل وایلز وایي چې موږ 20 کلن ماموریت په افغانستان کې ناکامه وو او ناکامه ماموریت مو کړ، ډېرې هڅې وو، هغه هدف چې موږ غوښتل چې ویې کړو د په زرګونه او یا په سلګونه پوځیانو په وژل کېدو سره دغه ماموریت پای ته ورسېدو، خو افغانستان لا بد وضعیت ته لاړ. تاسو یې څنګه تحلیلوئ د دغه څرګندونې دوی؟ زه واقعا هم د دې سره یعنی کوم خاص اختلاف نه لرم، واقعا هم 20 کلن ماموریت ناکامه سو، دوی ټول پر دې باندې اقرار کوي چې موږ هلته 20 کاله تیر کړل او دا ماموریت ناکامه سو.
او عوامل موجود دي، یعنی عوامل بیخي داسې روښانه دي. یو لوی عمده عامل یې دا و چې دوی د افغانستان و نیشنلزم ته په سپکه سترګه کتله. افغانان هیڅکله نه غواړي چې په خپله خاوره کې پردي عسکر وویني. دا د افغانانو دغه دی خصیصه ده، تاریخي سابقه لري. او زه فکر کوم چې هیڅ ملک نه غواړي چې په د په ملک هیڅ دغه خلک نه غواړي چې د دوی په ملک کې خارجي قواوې دغسې په آزاد لاس سره عملیات وکړي، بمباري وکړي، خلک ووژني. دا هیڅ ملک نه غواړي. هر ځای چې داسې کار شوی دی خلک یې پر ضد را باندې پورته شوي دي. او دا چې افغانان هم د امریکا او د ناټو پر ضد باندې را وپارېدله، زه د هغه څخه مې استقبال کړی دی، ملاتړ مې کړی دی، اوس یې هم کوم. او ډېر ښه کار وشو چې افغانانو بیا هم ثابته کړه چې دوی په خپله خاوره کې پردي نه پرېږدي. دا یو واقعا هم افتخار دی د افغانانو لپاره. هر چا چې په دې مبارزه کې برخه اخیستې وه، د هغوی ته زه احترام لرم. دا یو اړخ. او یعنې په غرب کې اوس تقریبا ټوله په دې باندې قانع چې هلته موږ یو دغه د افغانانو نیشنلزم ته په سپکه سترګه کتله. موږ داسې فکر کوی چې افغانانو ته څو پیسې ورکړو، ټوله وارلاډان دي، لکه وارلاډان چې دوی روزلي وو، هغه فراري چې اوس په ترکیې او چیر ناست دي، ټوله هغسې دي. هر چا ته چې پیسې ورکړي زموږ سره دي. او افغانان دغه زموږ یوه لویه خطا وه چې موږ پر دغسې خلکو باندې تکیه کړې وه. بل لویه خطا دا وه چې یو ډېر فاسد حکومت یې روزلی و. یعنی واقعا هم د اشرف غني دغه 20 کلنه دوره ډېر فاسد حکومت و، مشروعیت یې نه درلود. خلکو په منځ کې انتخابات یې قلابي وه، مشروعیت یې قلابي و. او تر اخره پورې د خلکو د خپل ځان پر خپلو پښو د درولو دپاره یو قدم هم وانخیستی. یعنی تاسو موږ ولیدله چې بس هغه اردوګان یا چې دوی ویل چې داسې 3 لکه 2 نفر عسکر لرو، داسې توپکان لرو، داسې ماشینداران لرو، داسې ټانکونه لرو، هغه ټوله ویلې سوله. په یو څو ورځو کې ټوله ویلې سوله. ټانکونه ځای په ځای ولاړ وه، هلته سم دم ولاړ وه، هېڅ کار نه و ورڅوی. دوی ځغستلي وه، دوی په منډه وتلي وه. یعنې داسې یو فضیحت واقعا هم دا ښودله چې هلته هېڅ نه وه، د وطن دوستي انګېزه نه وه په دې خلکو کې. یوازې د معاش خبره وه، دا وه چې دا خلک یې سره. فقیري صاحب، دلته خبره د دې هم راځي چې امریکا افغانستان ته تر 3 شعارونو لاندې راغله. یو دا چې القاعده یا هم تروریستي ډلې به له منځه وړي، ترڅنګ به یې د مخدره توکو پر وړاندې مبارزه کوي، او افغانستان ته به دیموکراسي یا د بیان ازادي راوړي. اوس چې کله افغانستان څخه یا ماته شوه او یا ووتله، پر همغه ورځ د داعش پر حضور او ډېر ټینګار وکړو، اوس بیا د القاعده پر حضور ټینګار کوي. موږ ښایي دلته د دغه څرګندونو څخه څه ده؟ او چې کله راتله هم د القاعده پر حضور باندې ډېر تمرکز کوو چې دلته القاعده ده او نړۍ ته ګواښ پېښېږي. بیا د دوی اهداف څه دي؟ د بلې جګړې غځول غواړي که نه بله کیسه ده؟ یعنې په دې کې شک نشته. کله چې زه هغه وخت ځوانم، لکه تاسې غوندې، داسې تر تاسې والا هم ځوانم، زه په پوهنتون کې وم په هغه کلو کې، په 1990 کې چې د شوروي ونړېدله، سقوط یې وکړي، شوروي ونړېدله. او حتی د ریګن په وخت کې چې زه هم هغه وخت ځوان وم، یعنې د ریګن په وخت کې دا مفکوره په امریکایي ستراتیژیستانو کې وه چې شوروي سقوط کوي، شوروي د منځه څخه ځي، او امریکا یو بل دشمن ته ضرورت لري. امریکا بې دشمنه ژوند نشي کولی. باید یو دشمن وي د امریکې دپاره چې د امریکې دغه څه ورته وایي، د امریکې نظامي ماشین، د امریکې نظامیان، پنټاګان، د امریکې دفاع وزارت د خپله بودیجه توجیه کې امریکایانو ته چې ولې موږ د امریکایانو څخه دغونې مالیات اخلو، او ولې موږ په دغه اندازه وسلې جوړوو، وسلې د خپلو شرکتونو څخه رانیسو. یعنې د امریکې بودیجه دا اوس چې څو ورځې در مخه تصویب کړه د دفاع د وزارت، هغې 810 میلیارډه ډالره وه، چې دا زموږ ملکونه چې 100 سره واچوي زموږ کلني عاید څخه لا لوړېږي. یعنې په دغه اندازه دوی پر خپل اردو باندې مصرف کوي، پر خپل پوځ باندې مصرف کوي. لوی دشمن په د 1990 او تر اوسه پورې، تر دا اوس یو څو کال تر مخه پورې لوی دشمن اسلامي افراطیت و، چې موږ دوی سره جنګ کوو، القاعدې سره جنګ کوو، داعش سره جنګ کوو، عراق ته ولاړل، افغانستان ته ولاړل. دا ټوله فوکس د امریکې د جنګي ماشین پر دغه مسله باندې. اوس هغه مسله د منځه تللې ده.
د اسلامي دغه داعشانو د القاعده مسله د منځله دی. اوس ټوله فوکس ټوله تمرکز د چین خواته سوی دی چې موږ یو ډېر لوی قدرت سره مخامخ یو هغه چین دی او موږ هغه سره باید مقابله وکړو. اوس ټوله خبرې په امریکا کې نور د القاعده او دغه ظواهري او دا یو سایت شو ده د خلکو خبره یو کوچنی خبره ده مګر اصلي موضوع د چین موضوع ده. یعنی په دې کې هم شک نشته چې القاعده دړې وړې سوله. یعنی القاعده هغه اسامه بن لادن هلته په آی اس آی سره د آی اس آی په غېږ کې ناست و، په اسلام آباد کې و که په ابټاباد کې و، هلته یې ووژل سو، هلته آیسکریم خوړله د آی اس آی سره. دا بل ظواهري په شیرچور دی که شیرپور کې هلته ناست و، کتاب یې لوستی، په برنډه کې ناست و، هلته مکوټ سو. یعنی د القاعدې مشران تقریبا د منځه تللي دي. القاعده د ظواهري خبرې ته بیرته راځو. فقیري صاحب د ظواهري خبرې ته راځو. تاسو وایئ چې د ظواهري دلته د اسلامي اماراتو وړاندې مو اشاره درلودله چې په همغږۍ یا د ځینو اسلامي امارات د ځینو غړو په همغږۍ باندې دغه کړنه در سره شوې ده. حقاني صاحب وایي چې نه دا د امریکا هڅه ده او د امریکا د استخباراتي کړو یا هم د هغې د لاسپوڅو هڅه ده چې د اسلامي امارات ترمنځ درز واچوي او دوی په ګوندونو یا هم په څو برخو وویشي. حقاني صاحب ته زما وړاندیز دا دی و ټول امارت ته زما وړاندیز دا دی چې دوی د یو مستقل کمیسیون د ملګرو ملتونو تر منډیټ لاندې د اروپایي اتحاد او د اسلامي کانفرانس تر منډیټ لاندې راوغواړي او هغوی ته دې دغه ووایي چې دوی دې یو پر دغه باره کې تحقیقات وکړي، رښتیا او دروغ دې معلوم کړي څه قصه وه. یعنی دا یو ډېر اسانه خبره ده چې اسلامي امارت که غواړي چې دغه مسله حل کړي، واقعا حل کړي، افغانانو ته دې هم رښتیا ووایي، بینالمللي ټولنې ته دې هم رښتیا ووایي. اوس په دې اسلامي امارت په دې تورن دی چې د اسلامي امارت یوه خبره هم د منلو نه ده، وعده خلافي کوي، درواغ وایي، په هره خبره کې دوی دوکه کوي. دا د ټولو بینالمللي ټولنې اوس درک دغه دی چې اسلامي امارت باندې باور کول، په طالبانو باندې باور کول سادګي ده. دوی دې لطفا حقاني صاحب د خپل مشرانو ته ورسي او ورته ووایي چې ما دا خبره څو ځله کړې ده، په څو واره مې کړې ده، په نورو مصاحبو کې مې هم کړې ده چې اسلامي امارت یو کمیسیون راوغواړي، یو مستقل کمیسیون، یو داسې کمیسیون چې هغه په هیڅ چا پورې اړه ونه لري، بین المللي وي، اعتبار ولري، هغه دې دغه مسله تحقیق وکړي او تحقیقات نتایج د خلکو سره دغه کې شریک کړي، د جهان سره یې شریک کړي، ټولو سره یې شریک کړي. په هغه صورت کې به دغه شکونه دا خبرې د منځه ولاړ سي. مګر اسلامي امارت هیڅکله ودې ته نه حاضرېږي چې یو کمیسیون جوړ سي او هغه مستقل کمیسیون. تاسو د ملګرو ملتونو تر چوکاټ لاندې مو یاد وکړه یا د ملګرو ملتونو د نماینده دلته استازی نشته د اسلامي امارت، آیا شونې ده چې دغه کار ترسره شي؟ بله او هم اسلامي امارت استازي ته ضرورت نشته. دا چې د ملګرو ملتونو کمیسیون وي، د اروپایي اتحاد اسلامي کانفرانس په ګډه کې یو کمیسیون راوغواړي. اسلامي زه هم خپل کابل دې دا اعلان وکړي چې موږ دغسې یو کمیسیون غواړو، موږ غواړو چې دغسې یو کمیسیون راسي او په دې باره کې تحقیق وکړي چې رښتیا او درواغ معلوم سي، چې آیا امریکا درواغ وایي او که طالبان درواغ وایي، څوک درواغ وایي. دغه دې معلوم کړي چې دا سړی دلته وو نه وو، یو کمیسیون دې راوغواړي. دوی خو هېڅ دا کار نه دی کړی، دغه وایي چې دلته نه وو او موږ نه یو په خبر، یا وایي موږ وایي موږ نه وو په خبر، یا وایي دغه شای وو موږ به نه یو په خبر، یو چا به راوستی زموږ یو ډلې یو سړي به راوستی، موږ نه یو په خبر. یعنی داسې ټوله پوهېږي چې تر کاسې لاندې نیم کاسه ده او په هغه ورځ چې دا سړی وژل کېدی د اسلامي امارت مشران اکثرت یا کندهار ته تللي وه او تر اوسه پورې د ډېر وخته پورې هلته په کندهار او هلمند کې جرګې کولې او میټینګونه یې کوله او د دې حتی یعنی اکثریت مشران هغه عمده مشران ټوله د کابل څخه وتلي وه په دغه ورځ. یعنی ډېر شکونه سته او ډېر واقعي شکونه سته. اسلامي امارت که رښتیا هم غواړي چې دغه شکونه رفع سي، هغوی د دغه کمیسیون غږ دې وکړي، غږ وکړي او اسلامي امارات د دې حق نه لري. یو ځل یې هغه اسامه بن لادن راوستی و، هلته یې پټ کړی و، د هغه دپاره افغانستان 20 کاله د امریکې د بمباریو لاندې و او بالاخره هغه پیدا سو په ابټاباد کې د آی اس آی په غېږ کې ناست و، آیسکریم یې خوړی. بل ځل اوس دغه سړی الظواهر راغلی دی په کابل په شیرچور کې، په شیرپور کې ناست دی، په ویلا کې ناست دی، په یو ماڼۍ کې ناست دی او افغانان د امریکې د 20 کاله د دغو خلکو لپاره افغانان
قرباني سول دغه اسلامي امارت د دې حق نه لري چې افغانان دغه لوی شامارانو سره په جنگ واچوي او بیا چې جنگ وشي د خپل ولار سره غرونو ته ولار سي افغانان ټول یو دغه ته وافت ته پریږدي دا د افغانانو زه فکر کوم د مطلق افغانانو دغه د ارزو ده چې نور بین المللي تروریستان لکه الظواهري لکه بن لادن لکه دا ټول القاعده او دا ټول باید د افغانستان څخه وشړل سي افغانستان کې باید د دې لپاره نور افغانستان د تروریستانو میله ځای نه دی د افغانستان دلته افغاني صاحب وړاندې دلته فقیري صاحب افغاني صاحب وړاندې اشاره درلودله چې د میلمه پالنې او یا هم هغه څوک چې چاته ګواښ نه پېښوي هېڅ کوم ممانعت نشته او نه دغسې کوم تړون موږ له چا سره لرو دا هم درست خبره نه ده الکوزی سره د پښتنو په کلتور کې په پښتونولي کې د پناه غوښتلو یو اصل دا دی چې هغه سړی چې ستا څخه پناه غواړي هغه د دې حق نه لري چې ستا د کوره بل څوک تهدید کړي که چیرې هغه ستا د کوره څخه بل سړی تهدید کړي د هغه پناه ختمیږي هغه به ځي هغه به ستا د کوره ځکه هغه د دې حق نه لري چې تا په جنګ واچوي د بل چا سره د دې حق لري چې راسي یو مظلوم سړی راسي پناه واخلي ستا سره پناه واخلي د دې حق لري دا په پښتني په افغانستان په تاریخ کې راغلي دي او په ډیرو ملکونو کې دا شی موجود دی چې څوک چې ستا څخه پناه واخلي ته باید هغه ته پناه ورکړي مګر د دې حق بیا نه لري چې ستا د خاورې څخه ستا د کوره څخه یو بل څوک تهدید کړي دی که القاعده که چیرې بن لادن الظواهري د مصر او د سعودي عرب سره کوم جنجال لري لطفا د ولر خپل ملکونو ته د جهاد وکړي افغانستان بیا هم وای افغانستان د تروریستانو د جهاد دغه نه دی تمځای نه دی میله ځای پارک نه دی ډېره مننه فقیر صاحب ډېره زیاته ډېره مننه فقیر صاحب راځو حقاني صاحب تاسو ته په وروستیو کې که په لنډو کې خپل پیغام را سره شریک کړي هغه دا چې د داخلي مشروعیت خبره ترسره کیږي تر ډېره لکه څنګه چې فقیري صاحب هم ورته اشاره درلوده تر ډېره دغه خبرې یا د اندېښنې د اسلامي امارت د کال پوره کېدو سره همدا دي چې تر اوسه پورې داخلي مشروعیت نشته کابینه تر اوسه سرپرسته ده او هغه څه چې مسؤلیتونه د یو چا ښکاره کوي چې اساسي قانون دی هغه نشتون له کبله ترسره کیږي الکوزی صاحب اول که د داخلي مشروعیت په اړه باندې فقط دومره ویل غواړم چې تقریبا په تیرو 43 کلونو کې به داسې یو مرکزي قوي او تقریبا د افغانانو په خوښه اسلامي حکومت نه وي راغلی هدف دلته دا نه ده چې پر مثال ډیری کسان مخالف وي هر هغه څوک مخالف وي چې د هغې شخصي مفادات په خطر کې لویدلي وي او یا هم تقریبا په خطر کې ګوري یوه موضوع او بله موضوع دلته دا ده چې اساسي قانون حکومتونه جوړیږي خو وروسته د هغې نه اساسي قانون جوړوي کله چې د حکومت استحکام وشي نو په هغې حالت کې بیا هر څه کیدلی شي دلته د افغانستان د اسلامي امارت استحکام شوی او مشروعیت داخلي همدغه حاکمیت خپله حاکمیت چې دی د خپله په معنا دی مشروعیت دی او اساسي قانون به ورپسې جوړیږي سل په سله یو موضوع د تیر نظام د سرپرست ادارې یا سرپرستی نه چې واک او یا هم صلاحیتونه د چا محدودو نه معلومېدل خلک ډېر ستړي وو اسلامي امارت هم همغه کړنه نه ده روانه کړې تقریبا که درته ووایم چې سرپرست حکومت په ډېرو ملکونو کې دغه موضوع تکراریږي یا مطرح کېږي چې د سرپرستو افرادو په توسط باندې هغه مسؤلیتونه مخکې وړي هدف دلته رسمیت او سرپرستیت نه ده هدف دلته د مسؤلیت په ښه ډول باندې مخکې وړل دي هر څوک چې مسؤلیت په ښه ډول باندې یوسي ولو که د یوې ورځې لپاره سرپرست او که د یو کال لپاره سرپرست ولو که په دې ځای کې هغلته یو ځوان پر مثال ناست یا یو مشر شیخ په هغې ځای کې ناست او یا هم په هغې ځای کې یو مسلکي کس ناست یا غیر مسلکي کس ناست خو چې مسؤلیت په بهتره طریقې سره مخکې ویوسي خو صلاحیتونه باید معلوم وي که نه چې یو څوک پوښتنه وکړي چې صلاحیت هغه که د سیمې که هیواد او که بهر اصلا موږ تاسو که وګورو کوم کسان چې اوس په وزارتونو کې دي دغه داسې کسان دي چې تقریبا په سیاست کې پاتې شوي او په مسؤلیتونو کې پاتې شوي دوی نو په دې لحاظ باندې هم د صلاحیت او هم د مسؤلیت په معنا ډېره زیاته مننه افغاني صاحب له تاسو فقیري صاحب له تاسو هم چې بحث کې را سره وئ درنو لیدونکو د ژور لید خپرونه هم همدلته پای ته رسېږي تر بیا هم په لوی او بخښونکي رب سپارم خوشحاله شئ